او احترامات قدرمنو د نیمې شپې سندرې خوند کړي. یقینا چې سندره د ژوند ښکلا ده او چرته چې د ژوند نه سندره وځي نو هغلته ژوند د جمود ښکار شي، ژوند ودرېږي. نن په دغه لړۍ کې ډېر نورمخي هغه څوک چې په رښتونې معنو کې د پښتون کلتور هندارې دي، په دغه تبجنه ځمکه باندې زغل کوي، د شعر د قلم مبارزان دي او دغه خلکو ته یو ډېر ښکلی فکر بخي. راسره شوکت ناست دی، شوکت په خوا کې ملک صاحب دی، شاهنواز صاحب دی، خو شاهنواز صاحب لږ پناه دی، خیر دی، د هغه وا به راځي. به هر حال موږ سره ډېر محترم بخزاده دانش صاحب دی، بهر وزیر صاحب او دغسې انجینیر صاحب زموږ نور هم ډېر تکړه ملګري دي. بخښنه غواړم څه هغو نه ښکاري او څه یې ماله نومونه نه راځي، خو ناست دي بیا هم. شوکته څه به درنه اورو زړګیا؟ او زه به د دانش صاحب په ریښبو کې که نه ما ته سکون میلاویږي په دې. د نیمې شپې سندرې خوند کړي، څوک به مین وي چا به یار بایللی وینه، دا نیمه شپه په کلي راغلم خوب د اشنا به څوک راویښوینه، دا نیمه شپه دا سپي غپېږي، هغه به ویښ وي چې چا زړه بایلاری چې ته هم شوګیرې کړې، په نیمه شپه دې د بنګړو شړنګا که نیمه یم که نیمه نه یم، مازدیګری به یار ته نه قضا کومه، مازدیګر چرته وې چې نه وې، زه ستا دپاره پاس په بام ولاړم، که دې زما دیدن یادېږي د ګودر غاړه یې جاره واخله میانه، دیدن د سر په بدله دی چې سر ساتې خاورې به وکړي دیدنونه، څرکو د اسمانو د دی ټول جهان جهانو د دی، ماله خوب نه راځي په خوا کې په خوا کې په خوا کې مې جانانو د دی، جانان جانان جانانو د دی، جانان جانان جانانو د دی. واه واه او جانان لږ لږ رانه هېر وې، کوم ځوان یې مرګ شپېلې وهي غرقای زما به تا ته انتظار وي، که د لحد چنجې مې خاورې کړې هډو. دوه ټپې کوم، یوه مظلومه او یوه ظالمه، ستا په اجازت باندې. بهر صاحب وایي چې جانان به سر راپورته نه کي، که د ښځې خوا کې ولاړه وچه شو، ما درته وې چې پېغله وکړه، پېغله ګنی دی بند په بند خواږه لري. ملنګ ته وایي یاران دې ژوندي وي، الله دې مل شمونږ ورپورې کونه، تر هغې پورې ولاړم چې ور دې پورې که زنځیر دې واچوو، او ستا د دیدن باران یخ کې کړو، یو شیبه ورته سر توره ودرېدمه، زړه مې داسې راته وایي یا به په لارې یا به
اے مولا تادی کا اذان وایا د زنې سر مې جانان کندې وندې کولا او یو مې ګل کړی کمیس پروت دی دا بل کمیس د یار غویمو چې مې د تورو زلفو وارو او کنه د چا به کارو چا به هسې غږ کوونه های های وار مې د تورو زلفو تېر شو که په خندا جانان راغواړم نه راځي خبر مې واخله مسافر یم د غم اوبه مې تر مرۍ راغلې دینه ته د کوژدن ته خوشحالېږه په ما د غمه تور زیړی دا چې ته پدرشاهي ټپې وکړم نه پدرشاهي ته د مدرشاهي وکړم د جنکو ډاګینې څخه جي ستاسو په اجازه باندې چې زلفې اوږدې پرېږدم کلندې او جانان لویشت پې لږه وخرپ ورکوم زه به ډېر خوند کوي والله خندا هم راشي بیا وایي چې زلفې مې ما لنډوه مورې په سر پرې کړو ونو نه کینې بازو او زلفې مې ټینګې لاندې نیسه د کم نصیبو روزې تل د لاس زنا جانان خپل وطن ته راشه دلته دا بندې دروازې مې جړوي ځمکو د اسمانو د دې ټول جهان جهانو د دې ما ته خوب نه راځي په خوا کې په خوا کې مې جانانو د دې جانان جانان جانانو د دې جانان جانان جانانو واه 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 قدرمنو ورېږه خیر دی دوه خبرې یو طرف ته ګوره وایي دا ځای خوب هغه ځای منډې یاران دوستان ټپا ژوند بل طرف ته ډز ګوبل وهل تورې چړې دا فیصله تاسو وکړئ چې کوم ژوند ښه دی په هغه ژوند باندې بیا عمل وکړئ او په هغه ژوند باندې روان شئ د نیمې شپې سندرې دغه لړۍ هم په دغه ځای باندې پای ته رسي د دغه نورمخو سره خپل خاورې افسري ته هم اجازت ورکړئ ښاد اباد او بریالي ډېره مننه